السلام علیکم زما ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو، زما چې کوم نننی موضوع دی، زما چې کوم خبره ده، زه تاسو سره یو اهم ټاپک باندې خبره کول غواړم. نو دوستانو، ضروري خبره دا ده چې زما چې دی نو یو بل چینل دی فیضان ګلستان په ایکسټرا په نوم باندې، د هغې ما ډسکرپشن دلته کې تاسو ته په سکرین باندې اچولی دی. ډسکرپشن کې د هغې د چینل لینک پروت دی. نو هیڅ پته نه لګي دا چینل چې دی نو کله بند شي. ډېر زیات کسان لګېدلي زما په دې چینل باندې چې دا دې بند شي، خو خیر چې الله پاک یې نه بندوي نو د چا پلار هم نشي بند کولی. خو ډېر تر کسان لګیا دي، خپل پوره زور یې لګولی دی. ښه چې دی نو پراپر کوشش یې کړی دی د فیضان ګلستان دا چینل بند شي. خو خبره داسې ده، زما بل چینل دی دوستانو چې تاسو چې دی نو راتلل غواړئ زما په بل چینل باندې راتلی شئ. چې کوم دوستان سبسکرایب کول غواړي نو ډسکرپشن کې زما د چینل لینک پروت دی، تاسو راشئ پلیز هغه سبسکرایب کړئ ځان سره. نو هغه کسانو ته زه دا میسج ورکول غواړم، بچو د کونې زور ولګوئ، چې څونه زور لګولی شي ولګوئ، خو ستاسو دا کوشش کامیابیږي به نه انشاءالله. ولې چې ستاسو په خېټه کې ډېر زیات درد دی چې د فیضان ګلستان دا چینل مونږه بند کړو. نو بند یې کوئ، زما پسې ځي، خو ما سره بل چینل پروت دی، په بل چینل باندې به زه کار کوم. نو دوستانو، تاسو ته زما دا میسج دی، دا پیغام دی چې تاسو تر اوسه پورې زما فیضان ګلستان ایکسټرا چینل نه سبسکرایب کړی، نو تاسو پلیز ځان سره زما فیضان ګلستان ایکسټرا چینل سبسکرایب کړئ. او هغه کسانو ته زما دا میسج دی، یو در بند او سل کولو. نو تاسو دا کوشش کوئ چې د فیضان ګلستان دا چینل مونږه بند کړو، نو بند یې کړئ. لاس هم خلاص، توره په لاس، چې څومره کوشش کولی شي کوئ. او انشاءالله امید دی او په الله پاک باندې مې پوره یقین دی ستاسو دا کوشش او چې کوم مقصد کې تاسو لګئ که نه، دا به هیڅ چېرې پوره کېږي نه. او زما دا بل چینل به انشاءالله ډېر زر به مخکې ځي. نو دوستانو، تاسو ته زما دا ریکویسټ دی، دا درخواست دی چې تاسو نه یې سبسکرایب کړئ، نو پلیز تاسو ځان سره زما دا بل چینل فیضان ګلستان ایکسټرا سبسکرایب کړئ. انشاءالله ډېر زر یوې نوې ویډیو کې یوې نوې ټاپک کې سره به ملاقات کېږي تاسو سره. تر هغې پورې تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.